نړۍ فشارونو نتیجه ورکړه. طالبان د پوهنتونونو خلاصولو اعلان وکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه په هلو ځلو د هیواد په ګرمسیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د روان هجري قمري کال د رجب میاشتې په لومړۍ نیټه چې د 1400 هجري شمسي کال د دلوي میاشتې له 14مې نیټې سره سمون لري پیل شي. د پوهنتونونو له پیل څخه وروسته به زده کړیالانو ته 3 اونۍ درس ورکړل شي چې د وروستي سمستر ازموینه به د هوت میاشتې په 9مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. دغه راز په ګرمسیر ولایتونو کې په راتلونکي سمستر د 1401 هجري شمسي کال د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او په نورمال ډول به دوام وکړي. بل لور لکه څنګه چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، نو په همدې اساس د هیواد په سرتسیر ولایتونو کې به د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د روان هجري قمري کال د رجب میاشتې په 25مه نیټه چې د 1400 هجري شمسي کال د هوت د میاشتې له 9مې نیټې سره سمون لري پیل شي. درسونه به 3 اونۍ دوام ولري او تر هغې وروسته به د وروستي سمستر ازموینه د 1401 هجري شمسي کال د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او په همدې میاشتې تر 25مې نیټې پورې به دوام وکړي. په سرتسیر ولایتونو کې به راتلونکي سمستر د 1401 هجري شمسي کال د حمل میاشتې په 28م نیټه پیل او د معمول سره سم به دوام ولري. د یادولو وړ ده چې په ټولو دولتي پوهنتونونو کې به د 1400 هجري شمسي کال کانکور له لارې بریالي شوي زده کړیالان د روان سمستر د درسونو او ازموینو په جریان کې نوملیکنه وکوي. د زده کړیالانو د نوملیکنې چارې به د اړوند پوهنتونونو لخوا تنظیمیږي او درسونه به یې له راتلونکي سمستر سره یو ځای پیل کیږي. همداشان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت اړوند مؤسسو ټول کادري او اداري غړي به پوره توان سره خپلو تدریسي او اداري چارو ته جدي پاملرنه کوي او زده کړیالانو ته به ټولې ممکنه اسانتیاوې برابروي.